أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الرسول فقد أطاع الله سوک چی تابداری کئی در رسول نو یقینا آغا تابداری اکڑد اللہ. گورا دا پیغمبر تابداری دا معمولی مگنئی، یا پیغمبر منل اصل کی دا اللہ منل لی. یہ حدیث کی مرضی چی من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ. چاچی زماو منل نو دا اللہ و منل، چاچی زماو نمنل دا اللہ و نمنل. وجه دا چی دا پیغمبر دا منلو خو اللہ ویلی چی پیغمبر اومنی، چی پیغمبر دی اومن خود اللہ دی اومن لکن. ادین دام ثابت شو چی حدیثونا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ویناگانی دا حجت دا دلیل لے. ومن تولا فما ارسلناک علیہم حفیظا، او سوک چی واوریدو نو نیر آلے گلے منگتا پدوی باندی ساتن کے اللہ بوسر بے گوری نو دا منافقانو بل عیب بیانی. دا خبر روانم دا منافقانو. ويقولون طاعا ويدوی کار زمن تابداری کول دی. دا پیغمبر پا مجلس کی بیداوی من خو جوی تابداری کونو بس. فإذا برزوا من عندك بس کل چیوزی دو استاد خوانا بیت طائفة منهم نشپت ری وڈلا دوینا غیر الذي تقول بغیر دا خبرو چی دوی وی یا چی تاویلی وی. دونا معنی صحیح دی، یعنی دوی چی کمی خبری پیغمبر تاثر مجلس کی کئی کنا بید شپی چی کل دی اخفلو ملگرو سر یوزی شی بیا خبری ندی بیدوی خاندی بتاسو پوری بیدوی توغی کئی. والله یکتب ما یبیتون، او اللہ لکیا خبری چی دوی دشپی کئی. فاعرض عنهم وتوکل علی اللہ، نمخوار ود دوی نوزان وسپار پا اللہ باندی. وکفا باللہ وکیلا، وکافی دی اللہ زموار. او دا دائی دا پر دیر خکوری نسخه دا او دیر خکوری نسیت تی. دایونی ملگر زمانگا عالم یا دائی غریب پس پدی داگو که پرو دی پلانی ما پس خبری اکڑو اگوی ما پس داوی اگوی داوی وی بلی گیا بی خلق دی. دا چه خلی خسوک نیشی من دولو دا منافقان دی. ناس با دا پیغمبر سر و مجلس کی وی من خو جیستا سو تابداری کو اللہ وی دا شپی چی لرشی دوی بیا پتا پس خبری کی بیا دوی پا مومنانو پوری خان دی. اللہ سوی مختی والا وخپل کار کا وخپل دعوت چلوا تب دار چه خبری تا ودریگی خون. وكفى بالله وكيلا، وكافد اللازموار. افلا يتدبرون القرآن، اين سوچ نکی دوی پا قرآن کی. که منافقانو چه سوچ کرده قرآن کی گنا نو دی منافقت و دی کفر نبخلاش شوه. ولو كان من عند غير الله، او كويدا قرآن دا طرف دا غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، نخام خواب مندل ودوی بدی کی اختلاف دیر. سبحان الله خویو اختلاف بکیم نشتی. او دا دلیل لبدی بنج دا اللہ کتاب دا اللہ نا علا وجه چا کتابون دی. انسانی و کتابونی که بایی که لازم اختلافات راشی. بل کار با منافقانو که دو چی خبر با بی تحقیق نشرولا. لکه مؤمنان با جهاد للارو مدینینا او دوی خو با دخلو سرپاتی شو دا با گرزیدو با بازارونو کی او پراتبو با کورونو کی بیا با سچل که ورانه با سکو بیا با خبرون نشرولا. مدینه کې به چغه جوړ کړه، आवाज به جوړ کړه او وی سل کسان شهیدان شو او 200 شهیدان شو. بس غریبانان به خپ یره کې شو، خزی به یره کې شوې، ابو ډاګان هغه بیماران چې د زمګه خپلوان زمګه ملګری ټول لاړو بکس. نو دا دروغ دا خبر نشرول نن سبب یو غټه بیماری ده، خصوصا پښتنو کې به تحقیق خبر نشرول. پلانی حکومت دا وی او پلانی حکومت دا وی او دلته بدا کی او دلته بدا کی. جی کم جی کی دوری دل فیسبوک کی دا فیسبوک د خلکو ته ډیر یو غټ مصدر د اخبار وکړي. او دا زه بدون مبالغه دا خبر کوم بغیر د مبالغه نه چې دا 80-90% خبرونه چریږي په فیسبوک باندې دروغ دي. خپل صفحې د پاره او د خپل چینل د پاره دې د پاره چې چا سوي نسجل بكودي. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، او کله چې راشي دوی ته او خبره د امن یا د يرینو خورید یا غ ولو ردوا الى الرسول والى اولي الامر منهم، او کچر ته دوی واپس کړي وې دا خبره رسول ته او خاوندانو د کار ته مشرانو ته
ګوره چې کلم دې خبر راشي کنه د طریقه الله خي چې کلم یو خبر راشي مشرانو د کار ته حواله کا مشرانو د کار یعنی دغه خبرې سره چې چا تعلق ته اغه ته حواله کا د غوینه ته پوسو کا لکه مثال به تاسو درکې خبره او خوازي شي او د ډاکټري په باره کې خلک دا خبرې کوي چې نن سبا د کورونا وایرس راوته جیوی دا کورونا وایرس چې د پلانې کارو کې د سره ختميږي او چې پلانې کارو کې د سره ختميږي او د دې اثر کې او دغه اثر کې د بل نشر کینا ته د دې کار چې کوم مشر دی چې هغه وزارتونه دي هغه د منسټریانی دي هیلث والا صحت والا هغه ته واپس کې دا خبره ده غوینه معلوماتو کې بیا خبره مخکې نشر کو د طریقه الله خي چې خبري او بے ځای نه نشروي کچرته دوی دا خبره الله پیغمبر ته واپس کړي وي مشرانو ته لعلمه الذين يستنبطونه منهم نو خامخا پوښوي به په دې باندې کسان چې راو باسي تدبیر دا خبرې د دوی نه مشران پوېږي کنه ناوی به تدبیر راويسته خبره به راوسته ولولا فضل الله عليكم ورحمته او کنه مهرباني د الله پتا سو باندې او رحمت داغه دلته د فضل الله نه مراد قران دی او د رحمت نه مراد رسول له کچرته نوې د قران او کچرته نوې د رسول لتبعتم الشيطان الا قليلا نو خامخا تابعداري بکړوي تاسو د شیطان مگر لګو کسانو دا قران او د حدیث نه بس مونږ به د شیطان په لار روان دا خدای الله رحم دې چې د دیني مونږ تراکو الله دې مرګ پوری په دین باندې مونږ قائم او دائم لري وسلوي وي منافقان خوسته مني او کني مني نه دي مني خو ته خپل jihad کوه مؤمنانو ته jihad وای فقاتل في سبيل الله بجنك وتفلار د الله کی لا تكلف الا نفسك تکلیف ندر کړی کی تا ته مگر پاندازه د طاقت ستا وحرض المؤمنين وتيزي وركوا مؤمنان عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا نزديد چې الله ببن کی جنگ دا کسانو چې کافران دي والله اشد بأسا واشد تنكيلا او الله سخت دی په اعتبار د جنگ او سخت دی په اعتبار د سزا ورکولو من يشفع شفاعة حسنة چاچی سفارش کو خیستا سفارش یو سړی مخورز دی یو سړی عزتمند دی د چا د پاره سفارش کی خیستا سفارش کی یکل له نصیب من عیبد د پاره برخه داغینا ومن يشفع شفاعة سیئه او چاچی سفارش کو بد سفارش پدیسی کی سفارش کو چا زید سفارش نو یا په ناروا کار کیو کو یکل له کفل منها نو د پاره برخه داغینی سزا بخوری د بکی میسره وکانه الله علی کل شیء مقیتا او دی الله پارشی باندې قدرت لرونکه وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ او کله چې سلام واچولې شي پتا شو باندې سلام اوس ګوره دا jihad مسله روانه jihad د پر خلک سفر کوي نو په سفر کې د سلام ضرورت ډېر راځي الله چې کله واچولې شي پتا شو باندې سلام فحيوا بأحسن منها نو جواب ورکي تاسو په خسته دا غینا او ردوا یا واپس کې غیلره دا غي پشان یا خجواب ورکا او یا قشن جواب ورکا څنګه یو سړی ته السلام علیکم ته وعلیکم السلام دا قشن جواب خو ته دین غوړه ورکا السلام علیکم ته وعلیکم السلام ورحمت الله هغه ورحمت الله تعالی وبرکاته په دې طریقه باندې إن الله كان على كل شيء حسيبا يقينا الله بارشي باندې حساب کوونکی دی الله لا اله الا هو الله نشتی لایق د بندګۍ سوا دا غنا لجمعنکم الى يوم القيامه لا ريب فيه خامخا براجم کی تاسو لورز د قیامت ته چنيشتي شک باغي کی ومن اصدق من الله حديثا او سوق د ډېر رښتینه د الله نه په خبره کی هیڅوک نشي الله نه رښتینه اوس دې واچره کمایت ته د دې د شان نزول مبارک علماء ډېر وجې ذکر کړی دی او وجه ده
چې کله منافقان د احد د غزا نه راواپس شو دا خبره مونږه په سورۃ ال عمران کې ذکر کړې و نبی د مسلمانانو په خپل منځ کې اختلاف و چاوي چې دا د دوی وجل پکار دي دا کوم چې راواپس شي چاوي نه د مسلمانان دي یو وجه ذکر کی چې بعضو مؤمنانو بدري منافقانو مدافعات کو دغه دفاع به کوله ځکه چې په خونو کړل تر منافق پتندې خو نه لیکلي چې دا منافق دي نو دی بعضو مؤمنانو به دفاع کوله التخپلوانی مو او دا به چې ردو کلمه ویلې ده الله سبحانه وتعالى د آیتونه نازل کړو فما لكم في المنافقين فئتين بس وجرتا سولرا چې وګرځي په بار د منافقانو کې دوړلې والله ارکسهم بما كسبوا او الله ذلیل کړي دی هغه په سبب د عملونو داوي اتريدون ان تهدوا من اضل الله ای غواړی تاسو چې هدایت والا وای هغه چاته چې گمراه کړي دی الله زورن ورکه مؤمنانو ته چې منافقانو ته هدایت والا وي ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا او چاله رچی گمراه کی الله بسی چربت ونمومی غلر لارا ودوا لو تكفرون كما كفروا وخيدا منافقان ارمان چی کافران شي تاسو لکه څنګه چې دوی کافران دي فتكونون سواء بشي تاسو برابر په کفر کې فلا تتخذوا منهم اولياء حتى يهاجروا في سبيل الله نو منی سي تاسو د دوی نه دوستان تر دې چې هجرت کی بلار د الله کې فإن تولوا بس كدوي واوریدل فخذوهم نوني سيدوي وقتلوهم او قتل كيدوي حيث وجدتموهم هرزيكي چه عمومي تاسو دوي لرا ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا او مني سيد دوين دوست او مددگار وس الله سبحانه وتعالى دین دو قسم خلق مستثنا کی التوی کني چې کم ذکر ته ملاوی گمړې کی وسوي دو قسم خلق دي چې هغه ته بسنوي لا سوق دي الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق مگر موجنی هغه کسان چې یو شي دوی د قوم سره چې په منځ تاسو په منځ دا غوي کی وعده او تاسو د قوم سره لوز دي چې موږ یو بل ته سنوي او دا سړی دا قوم ملګری نو بیا دته بم سنوي دیم قسم خلق دادي او جاءوكم حسرت صدورهم یا راشي دوی تاسو ته چې تنګي شوي سینې د دوی اي يقاتلوكم د دین چې جنگو تاسو سره او يقاتلوا قومهم یا جنگو کې د خپل قوم سره لکه سړی راغی هغه خلک چې تنګ شوي دي د جنگونو نه تنګ شوي نه د مسلمانانو سره جنگ کوي او نه د خپل قوم سره جنگ کوي الله دوی تم سموي پرېږدي ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم او که غوښتي الله خامخا به مسلط کړي وي دوی پتا سونو خامخا جنگ به کړي وي تاسو سره د الله یو خپل یو احسان را دی په موږ باندې چې الله دم کولای شي چې کافرانو په تاسو باندې مسلط کړي او تاسو به پتا شو بیا زور راولي خپل او تاسو به جدا جدا کی الله وینا ما دي سینې کړي فإن اعتزلوكم نكدوا جدا شستا سنا فلم يقاتلوكم بجنگ ونكتا سسرا والقوا اليكم السلام او پیش کړه تاسو ته صلح یو قوم تاسو سره جنگ نکي دوی چې موږ جنگ نکوو د صلح خبره تاسو ته مخې تکړه فما جعل الله لكم عليهم سبيلا نو نه د مقرر کړی الله ستاسو د پاره په غوي باندې اصلاح د جنگ بس به سره جنگ مکوئ ستجدون آخرین یریدون زرد چې وبمومي ته نور کسان یا زرد چې وبمومي تاسو نور کسان یریدون ان یأمنوکم ویأمنوا قومهم غواړي چې ځان په امن کې کیستا سونه یا په امن کړي ځانونه د خپل قوم نه دا اوس بل قسم منافقان دي دا پنځمه ډله دا په بنو سلیم خاندان کې بعض منافقان هغوی به دا کار کوي
چې کله به د پیغمبر خواله رالو وی مونږ ستا ملګری یو جی مونږ خو ستاسو د دین ډېر خوښ دی خو چې کله بیا خپل ملګرو سره کېناستو نو بیا به د مؤمنانو پورې خندل دوی ته به ماران وي کله به ورته لړمانان وي او موږ خو دوی سره هسې مذاق جوړ کړی الله یو قوم دا دی چې غواړي چې ځان په امن کې کې تاسو نه چې تاسو ورته څه ونه وایي دغه شان د خپل قوم سره خبره برابر روانه ده كلما ردوا الى الفتنه اركسوا فيها هر کله چې واپس شي دوی فتنې ته نو ذلیل شي باغی کې فتنې نه مراد شرک دی چې هر کله شرک ته واپس شي به کوي فإن لم يعتزلوكم نک جدا نشو دوی ستاسونا ويلقوا إليكم السلام او پیش نکړه تاسو ته صلح ويكفوا ايديهم وبند نکړه الله سنخبل فخذوهم وقتلوهم نونی سیدوی او قتل کیدوی حيث ثقفتموهم كم زيتي عمومي تاسدوی واولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا او هم دا کسان منگا گرزولی دوی لربتا سباندی دلیل افکارا واولئكم هم دا کسان په دوی باندې اوس الله ښکار دي مسلمانانو دلیل په دوی باندې ښکار دي هغه دلیل لري چې دوی د کافرانو ملګری شوي دي او د مسلمانانو په خلاف دا غوي مدد کوي اوس ګوره د جنگ خبرو چې منافقان بعضو حالاتو کې بعض کسان به وجني نو صلی الله د مؤمنانو خبر بیانې چې هر چې مؤمنان دي نو یو مؤمن لم ندي روا چې بل مؤمن مړ کی الا بعضو حالاتو کې چې شریعت اجازه ورکړي لکه د قصاص مسله شو یو سړی مرتد شو او دا جدا مسلې دي زنا کې سزا ورکړي کی خو دین علاوه یو مسلمان سره دا حق نشي چې بل مسلمان مړ کی وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا او ندی جائز یو مؤمن لرا چې قتل کی بل مؤمن الا خطا مگر په خطا سره اوس خطا سره کیدیش حدیث بیا جزاء دا او ست طریقې دا او سبب کی سبب نه کی الله تفصیل بیانی ومن قتل مؤمنا خطا او چا چې قتل کو مؤمن په خطا سره فتحرير رقبه مؤمنه نو په د باندې لازم دی آزادول د مری مؤمن یو غلام بازادی مؤمن غلام بازادی د الله حق دی ودیه مسلمه الى اهل او دیت چې اوس پارلې شي وارثانو د مقتول ته د اوس دغه حق دی دیت څه دی په صحیح حدیث کې راغلی لکه سل او خان یا 200 غواګانی یا 2000 غړي بيزي 1000 دیناره 2000 درهمه دا دیت بدل لازم ورکی اغویلا الا ان يصدقوا مگر دا چې اغوی معفو کی وي منګې نه فإن كان من قوم عدو لكم بس کو دا مقتول دی او دسی قوم نه چې دشمنان استاسو لکه اوس دا کوم سره چې مړ شو د کافرانو د قوم نو قوم کافرو وهو مؤمن وغ مؤمن فتحرير رقبه مؤمنه نو لازم دی آزاد ولد مری مؤمن اوس بصیر مؤمن آزاد بس غلام بازاده مری بازاده هغه دیت پکې نشته ورځي کې جلته شاته قوم کافر دی نو ته خو بقول دیت نه ورکې کړ دریم وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق او کدیو د دې قوم نه چې په منځ تاسو په منځ دا غوي کې لوزي کافران دي خو په منځ کې صلح راغلي ده لوز دي فدیه مسلمه الى اهلی نو لازم دی دیت چې وسپارل شي وارثانو داغته وتحرير رقبه مؤمنه او آزاد ولد مری مؤمن دی په دې حال کې مری آزاده او یو بدغه کار کوي چې دیت به ورکړي خیو سره دی اوس هغه طاقت نه کیږي د مری آزادولو یا مری نشتی نه ملويږي لکه نن سبا زموږ په وخت کې د غلامان نشتی په خابه د خرسیدو اوس نشتی فمن لم يجد بس کچا ونممو فصيام شهرين متتابعين نو نیول در وجود دو میاشتې پر لپسې بروجی نیسی غز عذر د لاس مثال کې بیمار شو یا بل سديسي شرعي عذر
نو بیا هیڅ خبر نه که روژه ماته کړي. او که قصدنې چې ته دا منځ کې روژه پرېښوده نو بیا به د سر نه شروع کوي، ځکه چې الله پرله پسې ویلي توبة من الله، دا ثاني دا د طرف د الله نه. وكان الله عليما حكيما، ودي الله پو حکمت والا. ومن يقتل مؤمنا متعمدا، او چا چې قتل کو مؤمن په قصد سره، اوس دا ګور قصدن همدنې مړ کو، دا خو به ډېره سخته سزا ده. فجزاؤه جهنم خالدا فيها، نو بدله د جهنم د همیشه به یې پاغي کی. وغضب الله علیه، او غضب کړي الله په د باندې، ولعنه، او لعنت کړي په د، واعد له عذابا عظیما، او تیر کړي د هغه لره عذاب لوی. وادي وريده خبره خصوصا زمونږ د پښتنو د بل مسلمان د قتل دا ته ګف کوي، او زم چې دغه ظالمانو بسهالي لکه بل چې خبر چلی دویو تر رویره په دی وجلی د چې شوري کو د روجه وا، او د بسهالي چې به ته ماشومه وجنی او وجه سره جیوی زما روجه ډیر باتور دی او ډیر غټ مؤمن او تقوادار سره دی، خو چې ته خوب خراب شوی روجه نه خوب خراب شوی. د دې خلکو بسهالي الله له بس جواب ورکړي، یا دغه چې ماشومانان وجنی او زیناګانی او سره کوي ولعیاذ بالله، چې دوی بسهالي الله ته کم مخامخ کی. یو سړی مسلمان مړ کی په ناحقه، الله وی ووري جهنم ته بزي، همیشه به د الله غضب دی، د الله لعنت به په باندې، او د دې لپاره سخت عذاب تیار کړي. نور د دې غټه سزا ماته بل وکړي. وس الله سبحانه وتعالى بل یو قانون بیانې چې احتیاط وکوي او تحقیق وکوي. دا آیت نازل شو، اول دا وجب ذکر کو بیا آیت وي. آیت نازل شوی دی په دې چې د بنو سلیم قبیله یو سړی خپل ګړي بيزي سرولي، نو د بعضو صحابه کرامو په خوا باندې تیر شو او سلام وکړو. صحابه کرام وی چې ردا سړی د خپل ځان او د ګړو بيزو د بچکولو لپاره په موږ سلامونه اچي، نور دا مسلمان نه دی، هغه قتل کو، دا کوئی کافر دی. او ګړي بيزي تراوستي پیغمبر صلی الله علیه وسلم له الله د آیت نازل کو. او زموږ دین عدل او انصاف والے. يا أيها الذين آمنوا إيمان ولو إذا ضربتم في سبيل الله، کله چې سفر کوي تاسو په لار د الله کې، فتبینوا، نو تحقیق کوي، ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام، او موای ببارد هغه چا کې چې واچي تاسو ته سلام، لست مؤمنا، چې نه ته مؤمن، موای دې شو د ژوند تاسو خبري. تبتغون عرض الحياة الدنيا، تاسو لټوي سامان د ژوند دنیوي، فعند الله مغانم كثيرة، نو د الله سره ډېر غنیمتونه دي. كذلك كنتم من قبل، هم دغه شان وی تاسو مخکې د دینه، تاسو په مکه کې دي سوی کمزوري وي، ایمان پټ کړو کې دي شي سره کمزوري، خپل اسلام پټ ساتي، تاسو د زړونو نه خبر کړي. فمن الله عليكم، نو احسانك الله پتاسو، الله دې احسان کو مدینه ته رالی، خپل اسلام وکړو. فتبینوا، نو تحقیق کوي، ان الله كان بما تعملون خبيرا، یقینا الله دې په عملونو چې تاسو کوي خبردار. وسله فضیلت مجاهدین بیانې، هغه خلک چې ناشتي او هغه خلک چې جهادونه تری الله دې یو شان دي. لا يستوي القاعدون من المؤمنين، برابر ندی ناس خلق د مؤمنانو نا،
غیر اولی الضرر چی ندی تکلیف والا سوزر وسر نشتی والمجاهدون فی سبیل اللہ او کسان چی جہاد کئی پلارد اللہ کی بأموالهم وأنفسهم فمالون اخفلوا او بزانون اخفلوا سرا فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم غرکڑی دی اللہ جہاد کون کی پمالون اخفلوا سرا و پنفسون اخفلوا سرا على القاعدين درجة پناستو باندی یو درجة مجاهدین غردی دناستونا یو درجة بیسوی اللہ وکلا وعد الله الحسنى او طول سرواد کرد اللہ دا جنت وفضل الله المجاهدين او غرکڑد اللہ مجاهدین على القاعدين اجرا عظیما فناشتو خلقو باندی بلوی اجر سرا وسڑو جدا ہو تکراو راغی وس بسکو هم دغه ایت کې الله وی چې مجاهدین غوړه دي د ناستونه یو درجه او دلته وی اجر عظیما ډیر لوی اجر سره دغه ته غوړه دی بس جواب کوي جواب دی ناس خلق په دوه قسم دي کوم چې jihad لنی ځکه په دوه قسم دي یو هغه دی چې امیر وتویلی د مسلمانانو مشر وتویلی چې jihad لمزه سکار لې پرې خو دی یا معذوری لکه کم خلق چې الله ذکر کړی دي چې دوی که jihad ونه کی څه خبره نه ده لوندې ګډ دې بل څه مشکل له نو د دې خلکو خبره ده چې مجاهدین د دوی نه یو درجه غوړي دي د دې خلکو نه ځکه چې حالت دوی سره عذر دي هر چې هغه خلک دي چې بغیر عذر نه پاتې شي دي د جهادونو نو شاته نهشتي نو به د دوی نه مجاهدین ډیر زیات غوړي دي درجات منه ومغفرة ورحمة چی درجی دی دی طرف دا اللہ نو بخاند و رحمت دی وکان اللہ غفور رحیم او دی اللہ بخان کون کے رحم کون کے خباز کسا نگو چی ایمانون راوڑی پا مکی کی اسیدو او ہجرتی نکو طاقتم کی دو دا ہجرت بس پراتو پا مکی داخل کو تذکیرہ دا ان الذین توفاهم الملائکہ یقیننا کسان چی روحنا اخلی داغوین ملائک ظالمی انفسیم پا دیس حال کی جی ظلم کون کی دقبلو نفسونو سراد ظلمی دا کڑے جی ہجرتی نرے کڑے دا کافرانو سراقشانو سی قالوا فيما كنتم ملائك بورتوي بكم كار كي ويتاسو سجلوا جي هجرتم ونكو قالوا أغويبوي كنا مستضعفين في الأرض من كمزوري كريشي وبزمككي من كمزوري زمن طاقتنا قالوا ملائك بوتوي ألم تكن أرض الله واسعة أي نوزمك دالا پراخا فتهاجروا فيها بچي هجرت کڑے تاسو پاگی کی اسو ذرو سر نشتی فأولئك مأواهم جهنم ندا کسان زید دوی جهنم دے وساءت مصيرا وبد دا زید گرزیدو ها باستی مستثناء دی چاگه پرشتیا معذورو دا خواه خلق دی چی دا کافرانو سرالت پاتی شوی دو دا بدر پا غزا کی اسرم راغلیو دا نیدی دا چی کم مبارکی دا ایت تی دا اسا دا بدر پا غزا کم دا کافرانو پا سب کی راغلیو اللہ دا غوی دا خبر اوکرا ہاں چی کم کمزوری دی صحیح دا غوی دا پر اللہ عذر بیان کو سوی اللہ الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان مگر آگا کسان چی کمزوری دی دا سڑون او دا خزونا او دا بچونا لا يستطيعون حیلا چی طاقت نلری دا اس چل دا وطو سا چل ولا سر ورزینا کمزوری دی ولا يهتدون سبیلا و نپی جنی لارا دا ہجرت کولو کوزی نوز دا دمر دا مکین دا مدینی پوری دا لار بہت سوخی دخلك معذور دي فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم
نو دغه کسان نږدې ده چې الله به معافي وکړي دوی ته وکان الله عفوا غفورا او دی الله معافي کوونکی بخانه کوونکی ومن يهاجر في سبيل الله او غسوك هجرتك بالارض الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعا وبممي پزمکه کې زین دارام ډيري یا فائدې ډيري او پراخي یو سړی د الله په لار کې هجرت وکړو یجد فی الارض بوم پزمکه کې مراغما کثیرا زین دارام یا فائدې ډيري دوړ معنی صحیح وسعه او پراخی به عمومی الله به د مال کې پراخی راولي د کور کې د حال کې چې هجرت کړي د الله په لار کې ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله او څوک چې وزي د خپل کور نه چې هجرت کوونکی الله او د رسول ته ثم يدركه الموت بیا لاندې کو دلر مرګ حمزه ابن جندب رضی الله عنه هغه د خپل کور نه هجرت بنیت وتلو او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته رسیدونه مخکې په لار کې مرش خلک وی غریب وی نه هغه عمل چې ګره سي چلو شو هغه مهنت ته به الله ګره قبول کړي یو کني دا خبره رواني شوی الله د آیت نازل کو وی څوک چې زما په لار کې وته روانو په الله په شهد الله په پیغمبر په شي او راغه په د باندې مرګ فقد وقع اجره على الله یقینا واقع شو اجر د په الله باندې وسجری د الله سره الله ول پوره د هجرت اجر ورکي ځکه ته خو مهنت کړې وکانه الله غفور رحیم او دی الله بخانه کوونکی رحم کوونکی واذا ضربتم في الارض او کله چې سفر کوي تاسو بزمکه کې اوس بل حکم بیانې چې کله تاسو سفر باندې روان یې یا jihad لروان یې فليس عليكم جناح نو نشتی پتا سو باندې ګناه ان تقصروا من الصلاه چې کوتاواله وکي تاسو د منځنه کمه بګی راولې په منځ کې تقصروا مطلب دام دې کوتاواله وکي یا کمه بګی راولې کمه راوسته څنګه دي جمع بین الصلاتين دو منځونه یوځای کول او د شان سنت پکې نه کول دم کمه راوسته دي یعنی او قصر کول سلور رکعت موز دو کول درې رکعت موز چې کوم د مقام دی هغه په خپل ځای پاتې دی او سحر موز په خپل ځای پاتې دی هر چې سلور رکعت موز دی نو هغه بدو کې دا شو کنه مانځ کې قصر کول دا شریعت موږ له اجازه راکړې دا او دا په دلیل ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا کتاسو یریږي چې په فتنه کې بواچی تاسو لره کافران ان الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا یقینا کافران دې تاسو د پاره دشمنان ښکارا ده که سړی دا وی چې الله خدای اجازه تا چې دا ورکړي چې یریږي د کافرانو او چې د کافرانو یرنی به هیڅ خبره نه نو عمر ابن خطاب رضی الله عنه حدیث ته صحیح حدیث ته پای کې دادی چې دا حالات او د اجازه د ټولو لپاره ده کڅو ګیریږي د کافر نه او کڅو په یره کې نه خو د یری د عقیده په دیو لګو چې په وخت کې سفرونو کې اکثر یره وا او بل د چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ټول عالم کفر سره په مقابله باندې او صحابه کرام هغه ته یره ډیره ځکه دا خبر الله وکړه وجد صلاه الخوف طریقه بیانې چې د یری موږ بسنګ کې د یری موږ په حدیثونو کې د دې تقریبا 14 طریقې راغلي دي 14 طریقې او پیغمبر صلی الله علیه وسلم سلیری شپېری کړي او زما درسونه ووري تفصیلی د بلوغ المرام او د صحیح بخاری دوره چې موږ کوم کړي او تیر شي کال او د مشکات المصابیح التما تفصیل کړي دلته صرف ترجمه کوم د یوې طریقې کومه طریقه چې دلته ذکر شوی ده نوري طریقې حدیثونو کې راغلي دي واذا كنت في موكلة تيب دويك فاقمت لهم الصلاه
او ودرې دوی د پاره منز فلتقم طائفه منهم معك نو ودی دریږي یو ډله د دوی نه ستا سره وليأخذوا اسلحتهم ودنسي اسلحه خپله فاذا سجدوا نکلجدوا سجدو کی فليكونوا من ورائكم نشيدي ورستو استاسنا ولتأتي طائفة أخرى ورادي شير لبلا لم يصلوا جي منزني كده فليصلوا معك نودك منز تاسرا وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ودني سير أخبلا وأسلح أخبلا ودك يو طريقة بيان شو داغداري چي يو دلبا د کافرانو مخي تودريږي او بل ډله به د امام سره یو رکعت منځو کې بیا به دا ډله لاړ شي او بل به راشي ابو سره یو رکعت کې نو د امام بدوي شي دوی به یو شي د سیم کې یا بیا غوي خپل رکعت پوره کې دوی خپل پوره کې یا دوه رکعت دوی کې دواغو کې متاسلیک ډېری طریقې راغلي ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم خوخی کافران ارمان چې تاسو غافل شئ د خپل اسلحون او د خپل سامانونو نه نن سبا مسلمانانو بچیانو له پکار ده حکومتونو له پکار ده مشرانو له پکار ده او ټول مسلمانانو له پکار ده چې د جنگي سامانونو نه غافل نشي الله یې ګوره کافران د خوخی چې تاسو د خپل اسلحون غافل شئ تاسو د جنگ د سامانونو نه غافل شئ نګي خیالم کړي د انګريزانو او د کافرانو منګه په دغه کې مشهور کړي په فیسبوک کې او په یوټیوب کې او په واتس اپ کې او د جی پبجی گیم دی او د جی کبجی گیم دی او په دې کې د مسلمانانو ورچولي ولې دي کې ورچولي دي چې دوی غافل شي د سنه د اسلحونه د جنگ د سامانونو نه د دینه به دوی شاته پاتې شي کې سباله جنگ راغی د کافر یو حمله او مسلمان به ټول ختم کړي الله وی ګوره کافران دا غواړي سبحان الله د نن نسره په سوار له سو کال الله د حقایق بیان کړي دي اسلحونه به غافل کیږي د جنگ د سامانونو به غافل کیږي کافران هم تک غواړي حق تاسو غافل شو دوی بسو کی فیمیلون علیکم میلة واحده نو املبو کی پتا سو باندې یو املا پیو پیر باندې ټول لجر سبد ختم ولا جناح عليكم او نشتي گناه بتاسو باندې ان كان بكم اذى من مطر كيف تاسو باندې تکلیف د وجد باران او كنتم مرضى يا يتاسو نا جوړه ان تضعوا اسلحتكم چکید يسله خپلي وداغه معذور دي وخذوا حذركم او وني سير خپلا وردا قسم ټکی الله سو پیری وي ویونی سیر خپل یعنی احتیاط ډیر کوي دا ګور استاسو ډیر لوی دشمنان دي ان الله عد للكافرين عذابا مهینا یقینا الله تیار کړی د کافرانو لپاره عذاب سپکون کې خکل چې تاسو موږ ختم کو نو په هر حال کې والله یادوي په هر حال کې فاذا قضيتم الصلاه بس کله چې تاسو پوره کوم فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم نيادوي الله لرب ولا لو بناستا وبالخن اقبلوا فإذا طمأننتم نكلج بارام شيتاسو فأقيموا الصلاة نبابندك ويدمانزا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا یقینا مزده په مؤمنانو باندې فرض کړی شوی په مقرر وخت کې دا نه چې ستا مرزي ده سهار موږ بځي و بجې کوم ځکه چې کمپنی ټیم دغه دی او د سکول ټیم دی د مزدوري دی ما سوتنو په خپل مرزي کو نه لوی منځونه مقرر شوی دي په خپل مقرر وخت الا د شریعت اجازه درکې لکه اوس یو سړی په سفر دی او مازیګر او مسبخین موږ یو ځکه نو دا مسبخین یا را لیټ کو یا مازیګر ور مخ کی کو د جایز دي لکه شریعت اجازه ور کړي اوس الله سبحانه و تعالی بیا د جهاد طرف ته ترغیب ور کوي چې مؤمنانو سستی بنه کوي وره ولا تهنوا في ابتغاء القوم او سستی مکوي پلټولو د قوم کافرانو کې کافرانو بسې چې
د جنگ د پاره تاسو ګرځي او لټوي نو بدی کی سستی مکوي ان تكونوا تعلمون فانهم يعلمون كما تعلمون کتاسو درمن کیږي نو یقینا غوی هم درمن کیږي لکه څنګه چې تاسو درمن کیږي تکلیف او دړ یوازې تاسو نه ملوي الله وی د شان کافرانو تم تکلیف ملويږي خو عجیب ده تکلیف مؤمنانو تم دی او تکلیف کافرانو تم دی خودی ته وکیدی وترجون من الله ما لا يرجون او امید لري تاسو د الله نه دا ثواب چې امید نه لري هغه داغي تاسو له تکلیف دا غویا بشاندې تاسو ته په تکلیف باندې لوی لوی نعمتونه ملوي وكان الله عليما حكيما او دي الله بوها حكمة ولا إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق يقينا من نازل كرده پتا باندې دا کتاب پرشتیا سره وذلت بالقانون بيني دا آیتونه رواني وسو آیتونه د دې مبارک یو واقعیا د ساتین بیا په پوښي اقیسه ده یو کسو دا غنم طعماء ابن ابیرق د یو کس نه زغره پټکړی و وړې تی پټکړو نبی د چې کله د پته ولګي د خلکو یې د اغلب ابن ابیرق کړي ندیر اولګي دو اغا غلاغه سامان دی یو يهودي کور ته گزار کو دا يهودي کور ته سامان گزار کو نو به سوال دوی رونو ټولو د اتفاق کړو چې لزغره دا يهودي پټ کړي او ټولو چې دوی په تحقیق له مسله را ټولو قسم کړو سره د رونو ټولو قسم کړو جوی دا هم نه پټ کړي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په یقین شو چې دا غوښتنی چې ټول قسمونه خوري او بل د چې خوراک او زغره هم د يهودي په کور کې ملاو شوی نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم اراده وکړه چې د يهودي نه لاس پرې کی نو دا ایتونه نازل شو چې ما دا کتاب در لګل دی په حق سره لتحكم بين الناس بما اراك الله د دې د پاره چې فیصله وکړي په منځ د خلکو کې په هغه طریقه چې خولې د الله تعالی ولا تكن للخائنين خصيما او مکیګه د خیانت کرو د پاره جګړه کوونکې خیانتګر دلته څوک دی ابن ابیرق ته غلاغه دی الله پیغمبر ته چې ته د خیانتګرو دفاع مکوه حقیقت نه تنه خبر دوی ته په دوکه کې اچولې واستغفر الله وبخان غوارد الله ان الله كان غفورا رحيما يقينا الله دي بخان كونك رحم كونك ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم او جګړه مکو د طرف داغه کسانو چې خیانت کوي د خپل ځانونو سره ان الله لا يحب من كان خوانا اثيما یقینا الله مين نه کوي داغه چا سره چې ډیر خیانتګر ګناهګار منافقانو حالت وګور الله نه حیا نه کوي او د مخلوق نه یری استغفور من الناس پټي دوی ځانونه خپل د خلقونه ولا يستغفون من الله او نشي پټي دي د الله نه وهو معهم وغد دوی سره دي اذ يبيتون ما لا يرضى من القول چې دوی وهو معهم وغد دوی سره دي پاغه وخت چې دوی شپتيري پاغه چې نه خوخي الله د خبرونه اذ يبيتون ما لا يرضى من القول ودي ګوره د نشنا حقیقت الله بیان کړی د منافقان د خلقونه حیا کوي د خلقونه یریږي د خلقونه ځانونه پټي او دا الله نه حیا نه کوي دا الله نه یریږي چې هغه دوی سره دوی د هر شي نه لکه وسړی پټ ګناونه کوي د شپې په تیار کې چیرې ما سوق نه او د خلقونه پټي د خلقونه حیا کوي د مور پلار په مخ کې نه کوي د بچو په مخ کې نه کوي نو څومره به شرم دی چې هغه مخلوق نه حیا کوي د الله نه حیا نه کوي هلکه هغه الله دار سي وكان الله بما يعملون محيطا او دی الله باغ عملونو چې دوی کوي راګیرونکي ها انتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا
خبردار تاسو اے دا خلکو جګړه کوي تاسو د دوی د طرف نه په ژوند دنیوي کې لکه کسان یو کنو ابن ابي خلان نه کړي الله ویني دا جګړه خو تاسو په دنیا کې وکړه زدا غوي د طرف نه فمن يجادل الله عنهم يوم القيامه نسوک په جګړو کې د الله سره د دوی د طرف نه په ورځ د قیامت اخرت کې به سوازي دي سوک به الله ته خبره کوي امن يكون عليهم وكيلا يسوق دي هغه چې شی بد دوی ذمہوار ایسو کی ذمہواری نه اخلي په آخرت کې